بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی خیلی احترامات می ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به یاستئ او د صحت کلي به هم پر تن وي. دوستانو، موږ د ټیکنیکل انالیسیس د درسونو په دوام باندې موږ نن موضوع ټاکلې ده انډیکیټور. یعنې موږ دوستانو دوه داسې انډیکیټور تاسو ته معرفي کوو چې انشاءالله دا به تاسو ته ډېر پروفیټیبل وي یا به ډېر درته مفید وي. هغه څوک چې مقصد د دوی په ټیکنیکل انالیسیس باندې سر نه وي خلاص شوی یا سم ورباندې پوه شوي نه وي یا ورباندې پوهېږي نه، نو د دې انډیکیټورونو په اساس هم کولی شي چې دوی خپل خرید و فروش وکوي. دوستانو، دغه دوه انډیکیټور ډېر ګټور انډیکیټور دي، تاسو ته به ډېر ګټور تمامېږي. دوستانو، یو چې دی دوستانو د هش ریبن په نامه ده. هش ریبن انډیکیټور دوستانو چې دا موږ ته لانګ ټرم بای سیګنل راکوي. یعنې موږ لانګ ټرم بای سیګنل په دې معنا لکه مقصد څوک چې د لانګ ټرم لپاره ټریډ اخلي، لکه مقصد د یو ورځ نه نیولې تر 2-3 حتی یوې اونۍ پورې، یعنې دې پورې چې څوک ټریډ اخلي نو د دوی لپاره مقصد دا بهترین انډیکیټور دی. بل دوستانو KDG انډیکیټور، دا دوستانو که موږ ووایو دا د سکیلپینګ لپاره بهترین انډیکیټور دی. هغه څوک چې سکیلپینګ کوي یا سکیلپرز وي یا مقصد سکیلپران وي، دوی کولی شي چې په دې کې خرید و فروش وکوي. دوستانو، دا انډیکیټور موږ ته چې دا اورباټ او اورسولډ مقصد په دې باندې موږ ته سیګنال راکوي چې موږ اوس څنګه خرید وکړو او څنګه فروش وکړو. یعنې اورباټ په ساحه کې څنګه موږ خرید وکړو یا د اورسولډ په ساحه کې موږ څنګه خرید وکړو. دا دوستانو دوه انډیکیټور دي. موږ راځو دا تاسو ته عملي په چارټ کې ښایو. چارټ کې موږ دوستانو ټریډینګ ویو راخلاصوو. کله مو چې ټریډینګ ویو راخلاصه کړه دوستانو، بعد د ټریډینګ ویو نه موږ ځو مستقیما دغه انډیکیټورونه تاسو ته په چارټ کې ښایو چې دا مقصد کوم انډیکیټورونه دي او انشاءالله دا به تاسو ته ډېر مفید تمامېږي. دوستانو، لومړی راځو موږ د هش ریبن انډیکیټور معرفي کوو چې هش ریبن انډیکیټور څه ډول کار کوي. موږ دلته لیکو هش ریبن انډیکیټور، دلته موږ ته الریډي راغلو. موږ په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکولو، یو ځل چې دا زیات شیان موږ په دې کې ریموو کړو تر څو تاسو کنفیوز نه شئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکولو دوستانو، نو دوستانو تاسو کولی شئ چې وګورئ موږ ته څنګه دا د بای سیګنل یې راکړی ده او څومره ګټور ده او څومره به په راتلونکي کې به څه پیښیږي. لکه د دې انډیکیټور تاسو تیر تاریخ هم کتلی شئ. موږ راځو په 1 ډے کې په بیټ کوین کې موږ ګورو چې دا مقصد څنګه کار کوي یا څنګه کار کړی دی. دوستانو، موږ که په دې ځای کې وګورو، په دې ځای کې موږ ته د بای سیګنل راکړی ده. یعنې تاسو دا څخه وګورئ بای، یعنې په دې ځای کې موږ ته د بای سیګنل راکړی ده. بعد له دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې قیمت وګورئ چې څومره پورته تللی دی. یعنې په دې ځای کې په دې ساحه کې موږ ته د بای قیمت راکړی دی. نو له دې ځای څخه دوستانو تاسو کولی شئ چې قیمت څومره پورته تللی دی، یعنې تر دې ځای پورې. نو تر دې ځای پورې مقصد یا که موږ فرض کړو په دې ځای کې موږ ته بای سیګنل راکړی دی، که دې ځای پورې فرض کړو موږ ته ډېره ګټه ده، تقریبا 15-16% ګټه یې موږ ته راکړې ده. نو دوستانو، همدا شی تاسو وګورئ، مخ ته وګورئ یا په دې ځای کې چې موږ ته د بای سیګنل راکړی ده څومره ګټه یې راکړې ده، یا مقصد په تیر کې وګورئ دوستانو. یعنې په دې ځای کې موږ ته د بای سیګنل راکړی ده. دوستانو، په دې ځای کې وګورئ چې مارکیټ څومره پورته تللی ده. دوستانو، یعنې په دې ځای کې موږ ته د بای سیګنل راکړی ده، قیمت تر دې ځایه تقریبا 14% دلته هم پورته راغلی ده. نو دوستانو، هغه څوک چې تر یوې اونۍ پورې یا مقصد د لانګ ټرم لپاره دوی خرید کوي، دا ډېر بهترین انډیکیټور دی. دوستانو، راځو دوستانو موږ تاسو ته بل انډیکیټور معرفي کوو چې هغه دا KDG انډیکیټور موږ تاسو ته معرفي کوو. موږ فکر کوم الریډي سلیکټ هم دی، خیر په هر صورت موږ راځو انډیکیټور برخې ته. دلته لیکو KDG، دغه ده موږ ته
آلریډي سلیکټ دی دا باندې کلیک کوو دلته یې موږ ته رااړوي دوستانو دا تاسو وګورئ په دې کې موږ چې خرید و فروش کوو دوستانو په دې کې اوورسولډ او اوورباټ موږ تر نظر لاندې نیسو چې مقصد مارکیټ څومره اوورباټ دی یا څومره اوورسولډ دی یعنی په دې کې موږ ځان ته 2 سخې ټاکو چې هغه یو د 80 څخه ده په دې انډیکیټور کې یو د 20 څخه ده یعنی کله چې د 80 څخې نه پورته ولاړو دلته مارکیټ اوورباټ شوی ده یعنی دا څخه چې دا دوستانو 80 څخه دا 80 څخه ده دوستانو د بله چې دا دوستانو دا 20 څخه ده دا 2 څخې موږ فرض کوو چې په دې کې قیمت کله پورته لاړو د 80 نه دلته بیا مارکیټ اوورباټ دی او که د 20 نه ښکته راغلو دا بیا اوورسولډ دی یعنی موږ کولی شو چې په دې کې بیا خرید و فروش وکړو تاسو وګورئ دوستانو کله چې مارکیټ دلته یا مقصد دلته تاسو کتلی شئ یا به موږ په دې ځای کې تاسو ته وښیو کله چې په دې ځای کې مارکیټ اوورباټ شو یعنی د 80 څخه چې دا یا د 90 دغه د 80 څخه یې کراس د پورته یعنی دلته مارکیټ اوورباټ دی اوورباټ په دې معنی چې زیاته باندې خریداران دي نور خریداران هم کمزوري کیږي نو مارکیټ تاسو کتلی شئ چې د دې ځای څخه د اوورباټ نه بیرته بیا څومره ښکته راغلی ده یو دقیقه چې زه تاسو ته په دې ځای کې مخیم دلته اوورباټ د دا څخه ښایي یعنی په دې څخه کې مقصد تاسو کتلی شئ چې مقصد مارکیټ څومره ښکته راغلی ده یعنی موږ که وګورو دوستانو په دې ځای کې مارکیټ تقریبا فرض کړئ دوستانو په دې ځای کې 14 یا 14% ښکته راغلی د مارکیټ تاسو یې کتلی شئ له دې ځای څخه تر دې ځای پورې تقریبا 14% ښکته راغلی دی همدا شی په اوورسولډ کې هم کتلی شئ دا خو اوورباټ وه یعنی تاسو یې په اوورسولډ کې هم کتلی شئ اوورسولډ کې چې موږ ګورو دوستانو موږ به د 20 سطحه په نظر کې نیسو یعنی دلته چې دا دوستانو د 20 سطحه ښکته مقصد د 20 نه ښکته راغلی دی یعنی دلته بیخي اوورسولډ شوې ده په دې ځای کې موږ فرض کولی شو د بهترین ځای ده یا دا ډېر بهترین ځای ده په دې ځای کې اوورسولډ شوی دی دوستانو تاسو یې وګورئ په دې ځای کې اوورسولډ شوی دی یعنی د 20 سطحه یې ښکته راوړې ده نو کله چې اوورسولډ شوی دی دلته قیمت بیا تاسو ګورئ یعنی په دې ځای کې اوورسولډ و کله چې اوورسولډ و بعد د دې نه تاسو قیمت کتلی شئ چې څومره پورته تللی ده تقریبا 14% پورته تللی ده همدا شی دوستانو مخ ته چارټ کې هم تاسو کتلی شئ چې قیمت تر کوم ځای نه او کوم ځای ته راغلی ده دلته هم دوستانو اوورسولډ شوی ده اوورسولډ چې دی تاسو یې کتلی شئ چې بیرته بیا قیمت څومره پورته تللی ده دوستانو موږ دغه څخه چې دا اوورسولډ شوي ده یعنی مقصد په دې کې د 20 لاین یا د 20 څخه قیمت ښکته راغلی دی په دې ځای کې نو دوستانو د دې نه بعد تاسو کتلی شئ چې قیمت بیرته څومره پورته تللی دی یا موږ تاسو ته دا ځای کې یو ځل دا ځای هم نشاني کړو چې اوورسولډ تاسو ته بیخي واضح شي کله چې واضح شو بیا دلته مقصد موږ ګورو چې قیمت له دې ځای څخه تر دې ځایه 5% راغلی ده هغه څوک چې مقصد لیوریج استفاده کوي یا مقصد لیوریج کاروي نو 5% په خپل لیوریج کې چې ضرب کړي یا 5% ګټه ده ډیره ګټه ده نو دوستانو دغه دوه انډیکیټورونه خدای دې وکړي چې تاسو ته مفید تمام شي او ورباندې کار وکوئ دوستانو او نور چې تاسو څومره عملي کار کوئ په مارکیټ کې همدومره به تاسو ایکسپرټ کیږئ نو دوستانو دا ویډیو په همدې ځای باندې پای ته رسوو هیله ده دوستانو هغه څوک چې زموږ چینل یې سبسکرایب نه وي تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کومه ستونزه یا کوم مشکلات چې موږ ته تاسو کولی شئ چې موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ چې مقصد په دې ځای کې موږ یا مشکل لرو یا په تا کې د کومه ستونزې دي خپل نظریات چې دي موږ سره یې شریکوئ د کمنټ له لارې بس دوستانو تر راتلونکي ویډیو پورې مې په لوی او بخښونکي خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې